سلامونه ګرانو کتونکو خوځخیله کوټنۍ کلي ته راغلي وو او دلته یو نفسیاتي هسپتال ولیدو. زما خپل خیال دا دی چې په سوات کې اولنی هسپتال دی دا د نفسیاتي مریضانو لپاره، یعنی دماغي مریضان چې کوم دي او نفسیاتي چې دي. غوښتل یو چې لاړ شو د هسپتال ته ورشو، دلته کې وګورو چې یاره څه علاج معالجه کیږي. د ډاکټر اشفاق احمد خواله راغللو چې هغوی د هسپتال روان کړی دی او مریضان یې هم ولیدل او هغه هسپتال وزټ یې هم وکړو. نو مطمئن شو نو موږ وی چې یاره ډاکټر صاحب نه د هسپتال په حواله باندې او بیا دغه نفسیاتي او دماغي مریضان چې دي د هغې په حواله باندې پوښتنه وکړو. ډاکټر صاحب پروګرام کې هرکلی دی. ډېره مننه چې تاسو راغلئ او موږ له مو ټایم راکړو او زموږ دا کوم خیالات چې دي زموږ سره د خپل زموږ چې کوم مینوال دي د هغو سره شریک کړئ. ډېره مننه کوم. ډاکټر صاحب اول خو راته دا ووایه چې نفسیاتي یا دماغي مسایل څه کیدی شي؟ څنګه چې تاسو تپوس وکړو چې دماغي یا نفسیاتي مسایل څه کیدی شي، نو هغه بیماریانې کومې چې مطلب د انسان په مزاج باندې اثر کوي، د هغه په ناسته پاسته باندې، د هغه په سوچونو کې بدلون راولي او د هغه رویو باندې اثر کوي، دغه ټولې بیماریانو ته موږ نفسیاتي یا دماغي بیماریانې وایو. ورسره سره کوم چې یا د جټکې مرض شو، د سر درد شو، د خفګان بیماری شو، څه بیماریانې داسې دي چې هغې ته موږ لږ داسې وایو چې هغه لکه خلک چې ورته په عام ژبه کې د لیونتوب مرض وایي، سکیزوفرینیا، بایپولر افیکټو ډیسارډر، یا د دغې سره سره په نننۍ زمانه کې چې کوم زیات رجحان لکه خلک په ډېر د نشه‌آور څیزونو استعمالولو کې انوالو شوی دی، یا د دې پورې چې کوم چې موږ اډکشن وایو لکه سکرین اډکشن، نیټورک موبایل اډکشن، دا څیزونه. او د دې نه علاوه د ماشومانو خپل په عمر سره بیماریانې دي نفسیاتي، ذهني چې کوم کې کانډکټ ډیسارډر، ADHD، اټیزم، لرنینګ ډیسیبلیټیز کوم چې ناپوهي یا د جټکې مرض، او د دغې سره سره بیا د ینګ ایج خپلې لکه ډپریشن، انزایټي، د هغې نه علاوه که موږ د شمار راولو ډېرې غټې یو لیست دی. اولډ ایج کې خپل لکه ډیمنشیا، خپلې بیماریانې او څه سایکوسز یا داسې خلکو ته به پته څنګه لګي ډاکټر صاحب، لکه نفسیاتي یا دماغي مریض ته به څنګه پته لګي چې ماته دا مسله ده؟ آیا په سر باندې درد راځي، په معده باندې بوج راځي، یا د وجود په نورو برخو باندې داسې څه بوج راځي او هغه ته پته ولګي چې یاره ماته نفسیاتي؟ ځکه زموږ خلک چې دی نو هغه د نفسیاتي ناروغونه یا دماغي ناروغونه ناخبره دي. بالکل ډېر ښکلی تپوس تاسو وکړو. په دغه حواله سره هر یو بیماري چې موږ معلومو تشخیص کوو، نو د هغې دپاره په بوکس کې یا په ګایډلاینز کې یو خپل ډایګنوسټیک کرایټیریا وي، خو لنډ شارټ کټ یو څو غټ علامات په زه تاته ووایم چې دا علامات په یو سړي کې نو پکار ده چې هغه خپل سایکیټریسټ ماهر نفسیات له لاړ شي او د هغه سره معاینه وکړي. لکه دا ټول ناول که د ده په رویو کې بدلون راشي، د ده په ناسته پاسته کې بدلون راشي، دی یوازې کېدل شروع کړي، دله د خلکو سره میلاوېدل خوند نه ورکوي، دی د ځان سره اشارې، ځان سره خندا دا شروع کړي، د خپلو کپړو د ځان خیال نه ساتي، خوب کې مسله راشي، خوراک کې مسله راشي، د ده په سوچونو کې داسې بدلون راشي لکه د ده داسې سوچونه راځي چې هغه نارمل نه وي، لکه د په ذهن کې داسې څیزونه راځي چې هغه مثال په طور الله دین باره کې د ته داسې غلط سوچونه خیالونه راځي، د ته یو داسې سوچ راځي چې یو کار بار وکړه لکه صفایي، دروازه چک کول، داسې د دغې نه علاوه د شکونه شروع کړي، شکوک و شبهات، د ته وسوسې راشي، د پړه کې خوشحالي ختمه شي، د ذهن چې کوم د خوشحالۍ سوچونه جوړوي هغه ختم کړي، د ته په وړه خبره باندې چړچړاپن، غوسه راشي، د ده میده هغه شانتې نارمل کار نه کوي، ګیس، ساړوبي، بوج دا په ده ته محسوسیږي، د ده د ډکو بولو په دغه کې بدلون راشي چې هغه یا ډېر قبض یا د ده نرموالی راشي. او دغه شانتې که دا لیست موږ شروع کړو نو ډېر مخې ته به ځي او دغه غټې علامات دي چې که داسې علامات چاته ومي نو پکار ده چې هغه سایکیټریسټ سره معاینه وکړي. ورسره لکه د ټول نه غټ دلته چې یا د جټکې مرض یا د سر درد هم یو علامت دی. تاسو څه ګڼئ چې بر سوات چې دی نو لویه علاقه ده، بیا سوات هم غټ سوات دی او دا واحد هسپتال دی زما په خیال سره، نو مریضان تاسو له راځي، هغه مریضانو کې تاسو څه ګڼئ چې زموږ خلکو ته سایکیټري مسلې چې دي هغه څونه دي؟ بالکل ډېر یو ښه تپوس تاسو وکړو. په دغه حواله سره که موږ جنرال د ورلډ وګورو، نوي سټډیز او ریسرچ وایي چې صرف ډپریشن او انزایټي چې ده 60 to 70% خلکو ته ده ورلډ وایډ. بیا که موږ وګورو راځو پاکستان، نو پاکستان کې یوازې د څومره چې سایکیټریک ایلنسز دي، ذهني بیماریان دي، دا صرف د یوې وجې نه نه
مختلف د دې کې جینیټکس انوال دی، د کې نیوروکیمیکلز انوال دی، د کې سایکولوژیکل او سوشل فیکټرز انوال دي. دا ټول خبرې چې یو د شنو دي نه یو بیماری جوړیږي. خو زموږ په پاکستان کې خو معاشي مسلې خلکو ته ډېرې دي، نور ایشوز ډېر دي. زمونږ په علاقه سواد که موږ وګورو دهشتګردي دا څیزونه تیر شوي دي، د هغې د وجې نه ډېر ایشوز دي. زمونږ ډېر زیات په پاکستان کې د ناروغۍ د بیماریانې ډېرې زیاتې سیوا دي. خلکو ته پراپر اویرنس نشتی. سایکیټریک ډاکټران کوم چې سایکیټریسټ دي هغه دومره ډېر شته نه. د دغې د وجې نه زیات تر مریضان داسې مس منیج کېږي یو ځای بل ځای. نو دا مریضان ډېر زیات سیوا دي. او که موږ وګورو په دغه حواله سره زمونږ سوات نه ملاکنډ ډیویژن کې پوره داسې فیسیلیټي د سایکیټریک هاسپټل په حواله سره نشته. ډاکټر صاحب بل راته دا ووایه چې د دې نفسیاتي کم مریضان چې یا دماغي کم مریضان چې د دې بیمارۍ سره دوی ته نورې داسې بیمارۍ لګېدی شي که نه صرف دغه بیماري او د دې ټریټمنټ کول غواړي؟ بالکل ډېر ښه تپوس مو وکړو. لکه څنګه چې تاسو وویل چې د ذهني بیمارۍ سره بالکل داسې دا ذهني بیماري لکه زه ستاسو سټرس ویم، یو سړي ته سټرس ټینشن دی، نو د دې سره د شوګر لیول ډېرېږي. د دې سره د درد زړه چې کوم بیماریانې دي د هغې دا یو ریسک فیکټر دی هغه سیوا کېږي. دته د بلډ پرشر ډېرېږي. دته نورې داسې کم بدني بیماریانې چې دي هغه کې هم سیواواله او تیزواله راځي. د چاته چې ذهني دماغي بیماریانې هغه به همیشه د دې خبرې نه فریاد کوي چې زما معده ټیک نه ده، زما معده ګیس کوي. دا هم چې سټرس ته ډېري دې ته موږ برین ګټ ایکسیز وایو چې ستا دماغو کې مسلې ستا به ګټ ستا به د کوم چې ډایجسټیو سیستم دی په هغې باندې به اثر. بل ډاکټر صاحب مریضانو په حواله باندې موږ اورو داسې چې تاسو چې یې ډاکټران صاحبان چې دي د دې ذهني مریضانو لپاره میډیسن چې دي د هغې استعمال کم کوي او نور چې د هغو کوم علاج معالجه ده هغه په هغې باندې زیات فوکس کوي. په دې حواله باندې څه وایي؟ ډېر ښه تپوس مو وکړو. په دغه حواله به زه دا ووایم چې کوم چې دوه قسمه موږ یا درې قسمه علاج د نفسیاتي بیماریانو کوو. یو د دوایانو په ذریعه، دویم چې تاسو وویل مطلب سایکوتراپي د خبرو په ذریعه، او دریم څه داسې نوي ریسرچز راځي چې کې موږ مطلب مختلف کیټامین تراپي، بیا یو داسې مشیني علاج کوم چې ته موږ ای سی ټي علاج وایو، فزیکل ټریټمنټس. د هغې نه علاوه نور هم داسې ښه علاجونه شته. خو کوم چې د خبرو علاج دی نه پای کې اصل کې مسله داسې چې کوم د خبرو په باندې علاج کېږي یو خو هغه ټایم لږ ډېر لري. بل زمونږ خلک چې هغه ته دومره صبر نشي کولی هغې سره امپرومنټ راځي، خو هغه ټایم ډېر لري، ډیوریشن ډېر او د هغې لږ ایکسپینسیو دی. د هغې هغه ایکسپینسز هر سړی نشي افورډ کولی. لکه زه به تاسو ته مثال درکړم، سی بي ټي ده کوم ته چې کاګنیټیو بیهیویرل تراپي وایي. نو د هغې دا خو یو ایویډنس بیس خبره ده چې د هغې سره ریسپانس یا په ډپریشن، انزایټي یا سایکوسس کې د هغې ډېر ښه رول دی. خو د هغې به پراپر 3 months ټریټمنټ کې 12 سیشنز دي. هر سیشن به ستا 45 to 1 hour وي. او بل هغه کوم ښه ډاکټر سایکیټریسټ چې کوي نو د هغې فیس 5000 نه 15000 20000 پورې یو سیشن لري. نو هغه خلک هغه شانتې افورډیبلیټي مسلې نو ځکه هغه شانتې لږ په هغې کې هارډلز دي. ډاکټر صاحب بل زموږ سوات چون کې د ترهګرۍ د یو تور دور نه تېر شوی دی او شاید چې دا مسلې هر دویم کس دی خو چاته پته نه چې ماته دا مسله ده، نو هغې مریضانو ته یا هغې خلکو ته به پیغام څه ورکوئ؟ په دغه حواله سره باندې دا کم چې موږ په خپله انټرویو کې مینم دا خبره وکړه چې چاته هم دغه علاماتو کې محسوسېږي چې ماته داسې یو علامات دا شته، نو هغه له پکار ده چې هغه خپل کم نږدې سایکیټریسټي مستند پکار ده چې هغه لاړ شي او خپل ټریټمنټ وکړي. هر بیماري چې ما تاسو ته وویل چې د هغې د ډایګنوزس دپاره چې موږ ډایګنوز کوو خپل یو ډایګنوسټیک کرایټیریا وي. خو غټ غټ علامات دا دی چې دا هم چاته لګي چې ما کې دا مسلې دي، نو پکار ده چې په ټایم لاړ شي سایکیټریسټ او هغه نه خپل علاج وکړي. ځان وژنې یعنې خودکشیانو په حواله باندې نن سبا ډېرې زیاتې دي او خصوصا خورلڼې چې دي زنانه چې دي هغه زیاته خودکشیانې کوي. نو آیا دا هم د دې سایکاټریک مسلو نه راځي؟ بالکل. تاسو چې کوم تپوس وکړو د سوسایډ په حواله سره دا مطلب چې څومره نفسیاتي ذهني بیماریانې دي کله چې هغې سیویریټي ډېره زیاته سیوا شي او د انسان ته بیا داسې خپل داسې سوچ ذهن کې نه لګي چې زه به دې څیزونو نه بچ شم، نو هغه بیا مرګ اسان وګڼي د خپل ژوند نه. نو دغې حواله سره WHO دا ریپورټ دی چې په دنیا کې ایوری 40 سیکنډ هر 40 سیکنډ کې یو سوسایډ کېږي. نو که موږ دې خبرې ته وګورو دا یو ډېر الارمینګ غونډه خبره ده
چې دومره په هر 40 سکند کې سړی سوچ وکړي نو د ورځې د سوساید نه ډیر خلک وفات کیږي. نو په دغه حواله سره باندې چې کله خلکو ته داسې سوچونه راځي چې هغه یوازوالی، خفګان او داسې شي چې د ژوند نه بیزاره غونډه کیږي، نو په کار ده چې هغه په ټایم باندې سایکیټریسټ ته لاړ شي او خپل ټریټمنټ وکړي چې داسې نور سیوا کیږي نه او زمونږ یو داسې قیمتي ژوند یا انسان ضایع کیږي. مننه ډاکټر صاحب. جی کتونکو اوریدونکو د ډاکټر صاحب خبرې واورېدلې، ټولې خبرې چې دي هغه قیمتي دي. کوشش وکړئ په وخت باندې که تاسو داسې مسلې مسایل دي نو خپل نږدې ډاکټر صاحب چې څنګه وي سایکاټریسټ یا داسې سپیشلیسټ چې هغه ته ورشئ او خپل دغه کومې مسلې چې تاسو ته نو د هغې په وخت باندې ټریټمنټ وکړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.